او دا د کراچۍ د پاکستان یې منډۍ ده د کجورو. دلته کې د خیرپور د سکر اصیل کجوري ملاویږي، دلته کې د عراق نم کجوري راځي، بصره ورته ویلی شي، او د بلوچستان نم راځي، بیگم جنگي، مزافتی، ربعي، دغه وغیره وغیره کجوري د بلوچستان نم راځي. خو د بلوچستان کجورو تعداد ډېر کم دی، ولې چې هغه کله تیار شي نو هغه د هغه وخت مطابق خلک ختم کړي. دغه نه کجوره ټول پاکستان کراچۍ نه واخلې، پیښور، مردان، پېښور، لاهور، پنډۍ، ګلګت ته پورې مال دغه ځای نه ځي. او مالونو پوزیشن دا دی چې سږ کال ایران چونکې حالات خراب وو، نو بارډر بند و، نو هغو په دې باندې خپل چې هغو ګمرک ورته وایي ټیکس کسټم، هغه مخکې کال یو ګاډي پسې 30 میلیون 40 میلیون، نو سږ کال هغه 540 میلیون او 600 میلیون کو، نو هغې وجې نه چې د مالونو باندې اخراجات ډېر زیات شو. ولې چې 40 میلیون مراد پاکستانی 60-70 हज़ार रुपए جوړېدل، اوس هغه 11 लाख रुपए جوړېږي. نو د دې وجې نه چې د ایراني چې کوم مالونه راځي نو هغې باندې اخراجات ډبل نه زیات شول، نو هغه ګران شوي دي. او مالونو بل عراق کې هم هړتال و، هغې وجې نه مالونه هم راتلل چې دي هغه سلو را روان دي پاکستان ته، نو هغه بډن په بازار باندې د ریټونه لږ باره شوي دي. دلته موږ څخه ټولو کې زیات کجوره چې خرڅېږي د ایران خرڅېږي، هغه کې مضافتی پیکٹ والا پلاو 5 کلو پیکنگ، ربعی، او هغه نه علاوه پیارم خرڅېږي، او عراق نه زایدی راځي، هغه نه علاوه سعودیا، عنبر، مبروم، اجوا، کلمی، سکری دا مالونه راځي.